د پښتنو قومي جرګې او پر هغې برید په اړه د فضل محمود فضلي، افراسیاب خټک، هیلي نجیب، آفتاب شیرپاو او شاه محمود میاخیل شدید غبرګونونه. درنو لیدونکو ستړي مشئ. افراسیاب خټک په خیبر ولسوالۍ کې د پښتنو توکمیزې جرګې پر غړو برید غندلی او وایي له بریدګرو سره باید حساب وشي. خټک وایي د سوله خوښو فعالانو پر وړاندې د زور کارول یو پارونکی عمل دی. فضل محمود فضلي وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ ځکه کوي چې ټوپک سالارۍ او مذهبي افراطیانو پر وړاندې مبارزه کوي. نوموړي ویلي مترقي غورځنګونه د افغان ټاټوبي د عزت، ازادۍ او ثبات په میړانه ولاړ دي. د اسلامي امارت استبدادي واکمني او هغه افغانان چې د پاکستان د پوځ د فکري ګوډاګیانو په څیر له پښتون ژغورنې غورځنګ سره مخالفت کوي او ملنډې پرې وهي زموږ د ټاټوبي د سولې، پرمختګ او هوساینې دښمنان دي. د هغه په خبره چې تاریخ به د اوسنیو غیر ملي اشخاصو د کرکې ډک دریځونه په حافظه کې ساتي. شاه محمود میاخیل وایي چې واکمنۍ په زور د ولس غږ نشي غلی کولی. دغه جرګه د پاکستان د پوځي ادارې، استخباراتو او پولیسو د لسګونو کلونو د ظلم او بې عدالتۍ پر وړاندې رابلل شوې او وګړو ته د کړاو نه رسېدو په پار له ښارونو او کلو څخه لرې سیمه ورته په پام کې نیول شوې ده. له دې سره سره د پاکستان پوځ او پولیسو د جرګې پر ځای وسلوال برید وکړ او د پښتون ژغورنې غورځنګ 3 غړي شهیدان او یو شمېر نورې ټپیان کړل. نوموړي دغه برید غندلی دی. هیله نجیب وایي پاکستان د پښتنو پر جرګې بریدونه کوي خو نړیوالې رسنۍ غلي دي. د ډاکټر نجیب لور هیله نجیب د پښتون ژغورنې غورځنګ پر وړاندې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او د واکمنۍ پر اقداماتو د نړیوالو رسنیو چوپتیا تر پوښتنې لاندې راوستې ده. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د پښتنو توکمیزې جرګې د راغونډېدو په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو برید غندلی او له دې وړاندې هم پر پښتون ژغورنې غورځنګ د بندیزونو مخالفت کړی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.